دلته د کندهار ولایت شاه ولی کوټ ولسوالۍ ده. هغه ځای چې پکې تازه د ملګرو ملتونو د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې عالي ادارې لخوا شلو کروندګرو ته د بدیل کښت په توګه د شاتو مچۍ ویشل شوي دي. د کندهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي د شاتو مچۍ د کندو ویش ترڅنګ دوی ته د مچۍ ساتنې زده کړې زمینه هم برابره شوې ده. دغه پروګرام د UNODC په مالي ملاتړ باندې او د DCA په تطبیقي همکارۍ باندې او د مالدارۍ امنیت تر څارنې لاندې تطبیقیږي. ټوټل 10 کورنۍ د دې څخه مستفیدین دي چې د 14,000 امریکایي ډالرو په ارزښت باندې دغه پروژه تطبیق شوې ده. ټوټل چې هر کورنۍ سره تقریبا د 10 څخه زیات کلمه مرسته شوې ده او دوی ته کوم کټ چې دی هغه ورته توزیع شوی دی. دا فعالیت د نشهیي توکو په وړاندې مبارزې عالي ادارې یا UNODC په مالي ملاتړ او د DCA دفتر په تخنیکي همکارۍ سره 10 تنو ته د شاتو مچۍ اړوند وسایل او ټرینینګ ورکول شوی دی. د دې ترڅنګ به د 10 کسانو یا 10 فامیلیو ته د کار زمینه برابره شي او په ضمن کې به طبیعي عسل لاسته راوړي. بلخوا یو شمېر بڼوال او کروندګر وایي چې دغه فارمونو څخه په ګټنې کولی شي د خپلو کورنیو اقتصاد تامین کړي. موږ مخکې په هغه مځکو چې د کوکنارو یا داسې ناوړه کښتونه کرله نو په هغه مقابل کې بس دغه د مچۍ او داسې نور کښتونه د دې د موسسې د خوا راکول کېږي او موږ کرو او موږ ته ډېر عاید راکوي. موږ د دې څخه ډېر خوشحاله یو. بانس په دغه تاریخ اوس بانس په لګوت هغه په دغه کې اقتصاد کم شوی دی. مثال اوس دغه د اصلو په مچۍ فارمونو پاله کړي دي دغه سو د اصله خو د بیا دغه سمون خرڅوي مثال بل شاته وي نشته دغه کې تجاران باندې خرڅوي هغه بیا بل نور د مثال. له دې سره تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې عالي ادارې په دغه ولایت کې یو شمېر کروندګرو لپاره بدیل کښتونه وړاندې کړي ول.